بچیا بیګا مې چې کومه ورکړې وه دې په ځای کو. هو ملک صاحب دا غدي دا چې بیګا تا کومې ځمکې ما ته ښودلې وې ستا امر پر مطابق مې په ټکټر مې اوارې کړې او کرلې ته مې جوړې کړې. اوس یوازې ستا امر ته دا ځمکې په انتظار دي. امر وکړه ملک صاحب. ها بچی ها ته داسې وایي چې په دې ځمکو باندې اوس څه شی وکړو. ها دا خو دې ښه نظر دی بچی. یو خبره به درته وکړم دا خو تاسې دیکان یې ته به یو نظر ورکړې بچی په چی وکړو په دې موسم کې چې ښه حاصل وکړي او داسې یو ګټه ولري د آینده لپاره موږ ته هم ګټه وکړي خلکو ته ګټه وکړي. یاره ملک صاحب که رښتیا درته ووایم ځمکه ډېره غټه ځمکه ده. دې دپاره به یو زراعت پوه انجینر راولو او د هغې مشوره به ترېنه واخلو چې څه شی پرې وکړو په دې ځمکو. بس سمه دی بچی ورشه راوله زراعت پوه انجینر دې راوله ورشه. انجینر صاحب دا دې ځای کې څنګه دی؟ دا دې ځای کې ښه دی هر ځای کې دی چې خوښه یې ویې لګوه. زر کار کوئ. السلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ تکړه یې؟ جوړ یې تکړه یې؟ ښه. الحمدلله. ته راځه ملک صاحب غوښته یې یو څه ځمکه ده چې وی ګوره دې به یې څه وکړو. درغلم د خیره ته تللی شي. بس لاړم په اجازه دی. زر راځه ګوره ملک صاحب امر ده. والا یو څه پیسې خو به وکې وګټو. زه راځم بیا. هلته څه شوړه ده ته خپل کار کوه شاګرده. صحیح شو انجینر صاحب. ملک صاحب ها بچی انجینر راځي. ښه ډېر ښه ډېر ښه سعید. انجینر صاحب راغو. السلام علیکم. وعلیکم السلام انجینر صاحب ستړی نه شئ. جوړې تکړه صاحب دې ښه ده. په خیر راغلی ما انجینر صاحب. راغلم په خیر. انجینر صاحب چې دغه زما ځمکې دي ته یې ګورې چې دغه باندې داسې څه شی وکړو چې ښه حاصل راکړي موږ دپاره چې داسې یو ښه چې ښه ګټه وکړي راته او ښه حاصل هم راکړي انجینر صاحب. ملک صاحب ستا نظر څه دی په دې کې؟ یاره انجینر صاحب که زما په نظر باندې شي نو زه خو یم چې ګوپیان به وکړو. ګوپیان ملک صاحب زه به یوه خبره ته وکړم. وکړه انجینر صاحب دواړو سترګو. ما خو درس ویلی دی. واو تا ته پته لګېږي انجینر صاحب. په دې باندې سمبوسې او پکوړې وکړه. دا چې وایي انجینر صاحب هلکه وایه سه سمبوسې څنګه پکوړې. خواته شي خواته شي بچې ایماناره لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره پرېږدي لاره. انجینر صاحب لکه ملک په منډه کړی وې ستړی. نه ملک صاحب ما ته څه نشي ویلی خو یوه مشوره مې ورکړه. ما ورته ویل چې ستا په دې ځمکو باندې پکوړې او سمبوسې وکړه خو منډه یې راکړه نه پوهېږم. انجینر صاحب سبا چې زه یې ځمکې وګورم نو زه به هم پکې سمبوسې کرم. انجینر صاحب نور